سلامونه دوستانو، هیله ده چې جوړ روغ خوشحاله به یاست. او نن ورځ به زه تاسو ته د ایفون 11 ماډل ټلیفون، دا د خپله د ایفون مکمل سټور دی، او دلته لیکلي دي چې ایفون 11 پرو او پر دا بله خوا لیکلي دي ایفون ایر. نو ایفون ایر نور نه شاوخوا مه ګورئ، نو درځئ چې ورسو. دغه عمومي دروازه ده چې کوم ټلیفونان پکښې پراته دي. نو دلته ډېر رش دی، ډېر خلک راغلي دي، رخصتي ورځ ده، مطلب ټوله د دې ګرځي شاوخوا د ایفون په اړه معلومات ټولې ګوري، دا دي پراته دي. هر یو کولی شي چې ایفون چیک کړي، ویې ګوري، سیسټم یې وګوري. چینایان نور خلک راغلي دي. او دا وګورئ، دا ایفون 11 شین رنګ څو جی بي، زما دا هم 11 دی. اول دلته به قیمتونه وګورو چې د دې قیمتونه څو دي. دا وګورئ، یو 212 یو ټي وي. دا حسابونه چې دي کل پیسې به کو 255 په 1100 پاونډه دي، 512 جی بي په 1400 پاونډه دي، یو ټي وي په 1500 پاونډه دي. دا چې دي دا ماډل پرې اړه لري، دا خپله 11 پرو دی. او دا 11 چې دي 11 یو منټ دا 11 پرو ماکس دی، دا 11 پرو ماکس او هغه 11 پرو دا هم شین رنګ دی. دا ځای وګورئ، دلته دا سکرچ کېږي ډېر اسانه. دا وګورئ، دا سکرچ کېږي ډېر اسانه، ځکه چې دلته دا چارجر کې بار مش دی. او دا دانه چې دی دا خو هغه کلر دی، په دې کلر کې دا لا سکرچ دلته څندانې نه معلومېږي. او دا کلر دی یاره. دا سیټینګ کې کله چې سیټینګ ته راسو، دا سیټینګ او دلته اباوټ فون شپږویشت پېژند، دا په ټولو موبایلو کې دا iOS 14 دی، 11 پرو دی. په دې کې اوس نوي څه شي دي او نوي کم څه پکښې راغلي دي. اول خو تر ټولو جالبه دا ده چې کله تاسې نمبرونه ثبتوئ، هغه د عکسو حساب و کتاب هم ورسره ثبتېږي. دا خو په هر ټلیفون کې کېږي، ادرس و دا بلاوي دا ټول سره ثبتېږي. خیر دا ډېر اسانه دی. او دا وګورئ، دلته بیا هغه کسان چې نمبرونه عکسونه حساب کې ښه پل ایچ ډي. خبره د کیمرې ده چې کیمرا یې څومره ده. کیمرا کې مو کېږو، او دا یې کیمرا ده، دا یې 0.5x دی، دا یې 1x دی، دا یې 2x دی، دا یې 4x دی، او دا یې 8x دی. په 8x کې عکاسي کول او مخ کتل سره که معلومېږي. ښه، دلته د یو موبایل دا لین خطا سو، ماشین نارې جوړې کړې دي. دا وګورئ، د دې ځای څخه مې عکاسي شروع کړله، د دغه ځای څخه ورته وګورئ څومره فل ایچ ډي. که چیرې تاسې دا راسره وګورئ، د ایفون 11 یو ځانګړتیا د کیمرو دا هم ده چې ویډیو راولي، او بیا دا ټکې وکېږي په دا کونج کې، دا 4-6 ټکې دا وکېږي، دا چې دي شاو مخ عکاسي کوي. مطلب زه خوا ریکارډوم، او دلته زما ریکارډینګ هم راځي. د چا اوس ما داسې ویډیو تاسو ته جوړول، نو هغه دا ویډیو داسې راتله. اوس زه تاسو ته ویډیو جوړوم په دې ټلیفون، ما مخ نه ښکاره کېږي، خو په دغه عکاسي کې بیا زما مخ ښکاره کېږي چې دا رقم راځي. اوس دا عکاسي بندوم. اوس راځم ګالري ته، دلته زه په تاسو باندې وینم دومره فل ایچ ډي راځي. یاره تر ټولو جالبه دا ډېر ښه خوند کوي. دا وګورئ، یعنې دا عکاسي مطلب په یو ټایم کې 2 عکاسیانې، دا ډېر ښه خوند کوي. د عکاسي پر وخت باندې تاسې کولی شئ چې دا خپل دا دلته کښېږدئ، دلته حساب کړئ، یا ځای چې ثبتوئ. یوازې ګورئ د عکاسي پر وخت باندې. دا د یوټیوبرانو لپاره اوس یو نوی شی دی، د ایډیټ دغه نه نیول کېږي مخه،
چې مثال زه به نور ایډیټ نه کوم داسې په دې کې مې ایډیټ کولی شي زوم آوټ زوم ان بس دغه خپل دلته یږدې دلته یږدې دلته یږدې او که چیرې دا کاسټي کې یوې ګورې دا ګوره چې چیرې اوړي یوې خوا او بلې خوا ته اوړي دا ګوره اوس پکې دلته پروت اوس دلته ریکارډ دی دا چې تا خوا ته یږدې پر هغه خوا به ریکارډ کېږي وینې داسې یوې خوا بلې خوا ته یږدې دوه کیمره د مخ کیمره او د شا کیمره یو ځای عکاسي کوي او دا یې پروماکس غټ په دا کلر کې دا کلر ښه ښایسته کلر دی یو بټن دا چې د ایفون 14 سره او دا درې بټنه سیم کارت یو نوی دا نه دا وګورئ دا سپین کلر دا هم ډېر ښایسته کلر دی دا ستا کې ډېر سپین نه دی داسې بله کوم سپین کلر دی دا او دا کوم موډل دی دا هم دا کلر دی هغه ایر کومې خوا ته پراته دي ایر چې دی هغه به زه هم هخوا ته پراته دي ویډیو ایر دې خوا ته پراته دي که دلته زه وګورم راسم فکر کوم چې دا وګورئ د سکرچ یې وینئ ورته وګورئ دا د شا ډکنیا ډېر دغه ماډل جوړې سوي دي دا وګورئ دا وایرلیس چارجر ځای ته وګورئ دا ګرد د څه شي دي سکرچ دي دا هغه ایر نازک ماډل دی څونې نازک دی دا ګورئ دومره نازک دی د زما نوکان ډېر غټ پر معلومېږي خاص سره د دې کیمره چې کوي دا بس 2 ایکسه دی دا ما چون مغزه یې کسوي دی دا خو عینکې پر څټې شي او دا هم 2 ایکسه دی نور نو بیا ته کولی شئ چې داسې زوم کې او د دې زوم دا رقم دی ښایسته دی دا هم دا ډېر نازک دی او یو لایټ یوه کیمره دا ښه اوس به راسو په دې 11 کې څه شي شته درې سره کیمرې چې دي د شا درې سره کیمرې 48 میګا پکسله دي 48 میګا پکسله درې دانې کیمرې دي او زوم یې اخرنی زوم یې 8x دومره زوم یې دی 8x زوم هغه کویس ته ګورئ دا دی او په دې زوم کې عکس اخیستل داسې راځي بس یو کیمره ورته ګورئ کیمرې ته 8x او عکس اخیستل د 8x زوم عکس 1.2 MB دی د 8x زوم عکس 1.2 MB دی یا د ایپل کمپنۍ کې کار کوي زما څنګ پسې ولاړ دی د ګوري پرایس قیمت فل قیمت دا خپله پرو دی پرو مکس دی 1200 پونډه 2 ټي بي په 2000 پونډه دی یو ټي بي په 1400 پونډه دی او 14 پرو دا 14 15 14 12 11 SE 12 د ټولو سره د کوم یو سره ټریټ کېږي نور نو د آیفون ماډلونه چې دي دا په رنګو کې دا 14 پراته دي دلته ټول 14 پراته دي او دا 11 پروت دی افاته 11 پروت دی افاته باور سره ته کوچنیان لویان ګرد راوستلي دي سره ناست دي ښه اوس کمپیر وکړو د آیفون ایر کمپیر د آیفون 11 سره یا د 11 پرو سره آیفون ایر او 11 پرو دا د سکرین انچ دی 5.5.3 دا چې دی د باډي د المونیم باډي ده دا دوار د المونیم ده او ایپل ای آی هم لري چیپونه لري A19 پرو چیپ د دوار دا یو شی دی کور سپیوګانې د دوار یو شی دی
د هغه رقم د مخ کیمرې د دواړو د 18 میګا پکسله دي. د شا کیمرې چې دي د دې آیفون د دې ایر دا یوازې یوه دانه د 48 میګا پکسله ده. دا بل دا چې دي درې سره 48 میګا پکسله دي. او لاندې چې راځو دواړه ایمرجنسي سیسټم لري. دی چې دی 18 ساعته 8 ساعته په ویډیو کې کار کوي. او آیفون 18 پرو چې دی 1 ساعته کار کوي په چارج کې. په دا کلرو کې راځي دی په دا کلرو کې راځي سکای بلو، لایټ ګولډ، کلاود وایټ، بلیک او دا اورنج دی، ډیپ بلو دی او سیلور رنګ دی. نور نو چیپونو دا شان سنسر سیم کارت چې دی سیم کارت دی 2 سیم دا پرو 2 سیم د ای سیم او دا بل نانو سیم دواړه غواړي. دا بل چې دی یوازې ای سیم او غواړي. دی د سیم کارت ځای نه لري. اوس پوس پلاس دا آی او اس دا اوس ما ورته فکر سو آیفون 7 ایر چې دی د سیم کارت ځای نه لري. سیم کارت دی نه خوري. دته به آنلاین یا ای سیم کارت ورلیږي. دا دلته لیکل دی چې دا ای سیم دی او دا بل چې دی ای سیم خوري. ولې دی لري دی ای سیم خوري، دغه فیزیکل سیم خوري، ای سیم خوري دواړه. اوس نو دا ټلیفون راخلم دغه سره مقایسه کوم. یو منټ شاته ځم کمپیروم د آیفون 18 پرو ماکس سره. د 18 پرو او د 18 پرو ماکس ترمنځ فرق په چی کې دی. د دواړو دا 18 دی پرو او دا یې پرو ماکس دی چې د چارجر ځای ور مات کړی دی. دا وایرلیس چارجر ځای دی. دا چې دی 0.3 سکرین دی 0.9. دا 18 پرو ماکس رستا لاس ته 18 پرو ماکس چپا لاس ته 18. د المونیم باډیانې دواړه یو شی دي. اکشن بټنونه دواړه لري. کیمرا کنټرول دواړه پاس دي. ای آی لري دواړه. نونس چپ دواړه لري. پروسیسر د دواړه یو شی دی. فرق نشته پکې کې. د مخ کیمرې د دواړو ته 18 میګا پکسل دي. د شا کیمرې د دواړو د 48 دي. په کیمرو کې د یو دا هیڅ فرق نشته. ایمرجنسي سیسټم دواړه لري. صرف په چارج کې یو فرق دی چې یو 10 ساعته او بل 20 ساعته. دا پرو 1 ساعته، پرو ماکس 20 ساعته په ویډیو کې چارج ساتي. او سیم کارت خبره ته به راسو. سیم کارت چې دي دواړه نانو سیم او ای سیم دواړه لیکل چې دواړه سپورټ کوي. ای سیم هم سپورټ کوي. او بل خبره داسې ده چې د مخ کیمرا د دواړو د مخ کیمرې معلومات کې نو آیفون 18 کې داسې شی ما نه ولیدی چې هغه تر ټولو جالب وي، تر ټولو دغه یې نه مکمل داسې خاص شی ما نه پکې ولیدی. او دا و چې د آیفون 18 په اړه مکمل معلومات خوښ شوي مې. دا ته سپیږي دا ته ورژن پرو وایي. دې معلومات به زه کوم او دا به موږ په سترګو کوو دا شی چې دا څنګه کار کوي. او په دې کې چې ستا دا بیا خپل هغه بیټري ده او څنګه کار کوي. دا رقم چې په سترګو کې بس نو څومره ساحه چې هغه ټوله تا ته دا رقم معلومیږي چې ته د لاس په ګوتو باندې کار کوې. سکرین اړه بک اډیمو چې ورته وایي معنا دا کوډ سکین کم دی. دا رقم دا د څونې وخت لپاره ما په سترګو وژدي او ما ته موت د دې ایکسپیرینس راکوي چې دا څنګه کار کوي. نو چې دا په موبایل سکین کمه بیا هلته بوکینګ کېږي. ورځ انتخابېږي سبا یا بل سبا یا دریم سبا چې راسه په سترګو یې که موږ یې درښوو چې څنګه کار کوي. که دې خوښ سو نو په 3500 پاونډه معنا د هغه $50,000 $4,500 ته ځان رسي. که نه نو پرېږده. نو هیله د دوستانو چې ویډیو مو د خوښ وړ ګرځېدلې وي. دا و د آیفون 18 په اړه مکمل معلومات. نو تاسو څه نظر لرئ؟ د آیفون 18 دغه خو مو وکتله سکرچ چې مثال شاته د باډیانې څنګه ژر د ځینو د رنګ اړي د ځینو د رنګ نه اړي. اوس دا وګوره وینئ چې دا
سکرچ ویني په دا بغلو کې. او دا پر سپین باندې نه معلومیږي، پر تور باندې معلومیږي، پر اورنج باندې نه معلومیږي، پر دا کلر باندې نه معلومیږي. دا ګورئ دا کلرونه هم پکې شته، جالب جالب کلرونه. او دا هم پکې شته. 11 ساده 11 ساده وګورئ. 11 ساده به د 11 ایر سره مقایسه کړو چې فرق یې څه شته. دا 11 ساده دی دې خواته، دا 11 ایر دی. د دې قیمت 299 د دې قیمت 1000 پونډه څخه شروع کېږي. دا بیا په جی بي پورې اړه لري. سکرین 4.3 4.5 دواړه پروسیسرونه چیپونه دواړه یو شی دي. د مخ کیمره 18 میګا پکسله د دواړه یو شی ده. د یوه د شا کیمره 48 ده. د آیفون 11 او ایر ده هم 48 ده. خو دی دوې کیمرې لري، دواړې 48 چې د دې یوه دانه 48 ده. او 4K ویډیوګانې دواړه سپورټ کوي. دا 10 ساعته بیټرۍ، دا 28 ساعته بیټرۍ، یعنې دی 10 ساعته بیټرۍ وي. او سیم کارټونه، سیم کارت صاحب دی چې دی دواړه سیم کارت هم دا فزیکل سیم کارت هم الکتریک یعنې برقي سیم کارت دواړه دغه کې. او دی چې دی دا ایر چې دی 2 دانې دواړه ای سیم کارټونه دغه کې. دا ایر چې پروت و هلته دا ماډل د آیفون ایر دا 2 سیم کارټونه دواړه ای سیم کارټونه قبلوي، مطلب سیم کارت نه خوري. یو بل شی و دلته ما ورته فکر شو چې د ویډیو ایچ کې ده که نه ده. د آیفون 11 پرو زه د آیفون 11 پرو ویډیو وګورم. دلته ځای هم نشته، یوې خوا بلې خوا ته ځغلو. د آیفون 11 ټلیفون دا سم پرو ماکس ته بیا راسمه. دغه کلر ښه دی. دلته سکرچ معلومیږي هم ورته وګورئ داسې کوچني کوچني دغه یې ویني. هغه به څو زه به یې تاسو ته دغه راولم سیټینګ. په سیټینګ کې د ده ویډیو اول خو زه ویډیو کوم چې دا 8 کې ویډیو کوي که نه کوي. دا ویډیو دا ګورئ 4K ګورئ 4K سیسټم لري. یو سولوشن دی وایي چې دا 8K ویډیو په رقم دی. د 8K ویډیو په رقم 2x لري دلته. وګورئ 8K. او دا کاسې مې وکړله. دا به اوس وګورو چې دا څومره ده. 4K ویډیو ده دلته. او که چیرې د دې څخه واوړو HD ته یې کړو، په HD کې یا په 80 کې یا په 10 یا په 24 فریم ریټ کې دی 8x راولي. په یو سولوشن فریم ریټ کې دی 8K نه راولي، 4K 80 دی 8x راولي. ورته ګورئ دا 8x دی. په عکس کې 8x عکس اخیستل. اوس وګورئ دا یې 8x دی او 11 پرو ماکس. فلاش لایټ یې چیرې لګېږي. او پازل جوه څه دا څومره تېز ده. او دا په څو دي قیمتونه راځي وګورو. قیمتونه د ټولو دا ګورو. سی پرایس وګورو د ټولو دا کوم موډل ده. د آیفون 14 پرو ماکس 255 GB د 600 پونډ څخه زیات نه ده، خو ټریډ دی. کوم چې څوک ټریډوي د ټریډ دا جلا دی. ښه ټریډ دا وګورئ عکسونه. دا ځینې عکسونه دی پکښې اخیستي دي. دا عکس یې وګورئ 4K عکس دی. دومره فل HD عکس. څوک یې په ګلانو کې ولاړ دی.
ایمرجنسي سیسټم یې په دا دوه بټنانو کې او سټلایټ هم سپورټي. ایفون سره کومک کوي چې د سټلایټ کنکشن مو د ایمرجنسي په وخت کې په کار درسي کچيري د سکا کار نه کوي. ټرای ډیمو مطلب څنګه کار کوي دا رقم نیکسټ دا رقم کار کوي. اوس په سټلایټ پسې ګوره دی شاوخوا مطلب لوړ پورته یې کوه چې سټلایټ پیدا کړي. میسجو برخه په میسجو کې چې شي مثال تاسې څه شي میسجو کې کارولی سئ دا شان کارولی سئ په میسجو کې. او که زنګ ته راسئ زنګ وکې کوئ زنګ وکې کوي زنګ په دې شکل سره یا ټلیفون کول. نو دا د ایفون 15 ویډیو ډېره غټه شوله. معلومات د غومره وه په ایفون 15 کې داسې خاص شی نور نشته. نور خو هغه کلر دی او کیمرې هغه رقم د 14 د 15 په رقم پور کېږي. د خلکو خبرې ویل چې مثال دا 8K او 8K عکاسي کوي او څه شي کوي. د ایفون 15 پرو چې دی د 1100 پاونډ څخه شروع کېږي. 256 GB څو فل پیسې جوړ کړي په 1100 پاونډه 212 GB په 1100 پاونډه یو TB په 1500 پاونډه دی. او دا چې دی پرو ماکس یې وګورو قیمت یې فل قیمت یې 255 GB په 1200 پاونډه دی 1512 GB په 1400 پاونډه دی یو TB په 1400 پاونډه دی 2 TB په 2000 پاونډه دی. او که دې خواته راسم دا وګورم دا هم بس دا کلر یې ما جوړ دی. یو دا کلر ډېر ښایسته کلر دی چې څوک انتخاب کړي او بل دا هم سپین کلر دی او دا کلر یې ډېر ښه خوند کوي چې څوک انتخاب کړي. نور نو په دې کې چې زما خپله ورته سودا وه دا وګورئ دا یو وارې بیا درته وایم چې پر دې ځای باندې سکراچ ډېر ژر اخلي. دا وګورئ دا کلرونه او دا ډېر نازک دی. وګورئ دومره نازک دی د ریشاګو ډېر نازک دی یا دومره نازک دی ماشاءالله. دونې غټ غټ نوکان مې دي ما نوکان پر غټ کې. د دې پرایس وګورئ فل پرایس یې 255 GB په 1000 پاونډه 1512 GB په 1200 پاونډه یو TB په 1400 پاونډه دی. دا د دې سیم کارت ځای ته چې موږ راسو د دې د سیم کارت ځای ته چې راسو سیم کارت نشته. دوه دانې الکتریک سیم کارټونه دی غواړي چې ورته فعاله کړي. ای سیم دوه دانې ای سیمونه بیټري فونو د دې ټولو د هلته ټول معلومات لیکلي دي چې سیم بیټري یې د دغه سره د بیټري پرسنټیج جلا لیکل شوي دي. د هر موبایل ته د بیټري پرسنټیج جلا لیکل شوی دی چې دلته موږ بیا په کمپیر کې کتلی شو. بیټري لایف زه پیدا کوم نو بس دوستانو هیله ده چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي او زما چې خپله خوښېږي هغه مې دغه ایپل کمپیوټران خوښېږي. ډېر ښایسته کلروکي دي او ښایسته کمپیوټران دي. نو بس پر دې به بره سړی خوند اخلي. دا کمپیوټران ښه خوند کوي. دا وګورئ په 2000 پاونډه 2010 پاونډه څومره ښایسته جوړ و. نو هیله ده چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. زه خپله تاکېږم د ایپل زیرخانې ته او زه په زیرخانه کې ډېر شیان لیدلی شمه ځکه چې د ایپل په زیرخانه کې جالب نوي شیان هم راوځي کمپیوټرانو دا شیان او ښه خوند کوي. نو د ویډیو اخیره بیا له زما خبرو را سره واورئ. او دا چې دي دا یې ښایسته پوښونه دي. دا سړی په غاړه کې داسې په غاړه کړي
فرض جو تا داسې در زړېږي په بازار کې شو پته ښه شی دی وګورئ څومره ښایسته مېز یې ورته جوړ کړی دی او پتنوس یې ورته جوړ کړی دی او دا پکې ایښي دي ډېر ښایسته ښایسته پوښونه دي دا وګورئ دا د ایر پوښ دی دا وګورئ دا ښایسته پوښ دی او دا هم ښایسته پوښ دی دا لوړ څومره ښایسته پوښ دی دی دا څومره ښایسته پوښ دی دلته یې ټول هغه پوښونه دغه کړي دي لاندې بکتۍ کې پراته دي څو دي قیمت یې څو دی چیرې لیکلی دی قیمت یې په دا ټي وي کې ښکاره کېږي او دغه بټوې داسې وینئ دا چې دي دا داسې بټوې دي چې تاسې دلته کارډونه دي بینک کارډ مکتب کارډ سکول کارډ دا باید افغانستان ته خلک دروړي وایي سره دی دا په هر موبایل باندې ټینګېږي په هر موبایل په شا باندې داسې کېږي ټینګېږي دا نه د دې په په شا باندې داسې ټینګ کړو او دا ټول پوښونه دي رنګارنګ پوښونه دا خو هغه نوي نوي تارونه دي د کوم ټلیفون لپاره چې ویله پیدا کېږي هغه بیا دلته وایي دا سکین کوي دا د خپل ټلیفون لپاره ماډل پیدا کوي اوس وګورئ دا پوښ دا پوښونه په داسې قیمت دي په 40 پونډه دا یو پوښ دی اوس که چیرې دوی لیکلي وي چې دا مازې رنګ ولاړي راسي بېرته مو پیسې درکړو دا د ایپل خپل په ضمانت ځینې پوښونه دي چې ایپل خپله سپورټي اوس ګورئ دا څومره کلک پوښ دی دا وګورئ ډېر ښایسته پوښ دی هغه موبایلونه چې شاته سکرچ وه هغې ته دغه پوښ انتخاب کړئ په دې خاطر چې کله بیا تاسې دلته یو بټوه مټوه ورسره مشلوئ لکه مخکې چې مې در وښوله بټوه نو بیا دغه د شا سکرچ د موبایل نه بیا نه معلومېږي نو دغه پوښونه ورسره پیدا کړئ افغانستان خلکو ته ووایاست چې دا درته اډر کړي دا پوښونه دا ګورئ دا د غټ دپاره دي ښه ښایسته کلک پوښونه دي او د هغه رقم چې نور کوم دا به یوازې هغه پوښونه دي چې پر بغلو راځي دا د موبایل بغلونه قوي وساتي ټینګ وساتي دا ښه شی دي یوازې دا وراچوي مخ خو شاید بیا پوښ نه لري دغه رقم دا وګورئ ډېر ښایسته پوښ دی ایپل بیا ځان ته داسې یو جلا پوښونه انتخابوي مرګ نه لري دا پوښونه یو هغه چې اوبه یې د سیو نسي دا وګورئ دا څنګه پوښ دی شفاف ټوله اوبه او دا د ایپل واچ د ساعتانو پوښونه دي دا وګورئ دا نو هغه ګوشې کې دي چې غوږو ته یې واچوئ او بیا دغه بټن ووایه د باندې چې هر څوک په زرهاو نارې درته وکړي ته به هېڅ شی وانه اورې صرف یوازې به خپل میوزیک اورې او دا ګڼه ګوڼه او فالتو خبرې هم بیا نه شي اورېدلی دا یو جلا جوړ دی دا نه اوس ټیسټوم خو زه یوازې د ځان لپاره تاسې بیا نه شئ اورېدلی نو د دې ټول کمال په دا یوه بټن کې دی چې د باندې اوازونه بیا تا ته نه راوځي او که دا ووایي بیا د باندې اوازونه هم درته راځي نور نو ویډیو همدومره وه د خدای په امان